احمدشاه بابا د احمدشاه بابا د زوکړې او د زوکړې د ځای په هکله بېلابېل روایتونه شته، چې د بعضو مورخینو په اند هغه په ملتان کې زېږېدلی دی او د نسب لړۍ یې له عبدالله خان سره چې په ملتان کې کډوال و تړل شوې ده. خو د ډېرو مورخینو په نظر احمدشاه بابا په ۱۹۱۵ سپوږمیز کال چې له ۱۹۳۳ زېږدیز کال سره سمون خوري د هرات په ښار کې وزېږېد. احمدشاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. مشر ورور یې ذوالفقار خان نومېده چې د هرات واکمن و، چې وروسته د شاه حسین له لوري ونیول شو او بیا هم د نادر په واسطه له خلاصېدو وروسته په مازندران کې وفات شو. مور یې زرغونه انا الکوزۍ وه چې د پیدایښت نېټه یې څرګنده نه ده، خو د وفات نېټه یې ۱۹۷۴ هجري قمري اټکل شوې ده. خو هغه وخت چې ذوالفقار خان په ۱۹۳۲ زېږدیز کال چې له ۱۹۴۴ سپوږمیز کال سره سمون خوري په فراه کې ماتې وخوړه. احمد یې له ځان سره بوت او کندهار ته یې پناه یووړه، خو شاه حسین له دې ویرې چې ابدالیان به د ذوالفقار خان په مشرۍ د ده د واکمنۍ لپاره ګواښ جوړ شي، دی او ذوالفقار یې زندان ته واچول. نوموړی ۶ کاله د شاه حسین په زندان کې و. احمدشاه له ذوالفقار خان سره مازندران ته ولاړ او ۴ کاله وروسته هغه وخت چې نادر افشار له سوبو وروسته بېرته کندهار ته راوګرځېد، دی د ابدالیانو مشرانو په ټولۍ کې ورته د بري د مبارکۍ ورکولو لپاره راغی. هغه د خپلو ساتندویانو د مشر په حیث وټاکه. په ۱۱ ذوالحجې ۱۹۶۵ سپوږمیز کال شپه چې د ۱۹۴۰ زېږدیز کال د جون له ۲۰مې نېټې سره سمون خوري، نادرخان د خپلو ملګرو لخوا ووژل شو. احمدشاه بابا د هغه کورنۍ روغه رمټه ایران ته ورسوله او خپله کندهار ته راغی. په کندهار کې جرګه وشوه. تر ډېرو خبرو اترو وروسته هم څوک معلوم نه شول. په پایله کې صابرشاه کابلی د احمدشاه سدوزي په هکله وړاندیز وکړ او د هغه ښېګڼې یې بیان کړې. قومي مشرانو هم هغه ومانه او د غنم د وږي په ورکولو سره یې هغه د پاچا په توګه ومانه. احمدشاه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه. افغانان یې یو کړل او د افغاني پولو د پراختیا لپاره یې ډېر جګړه ییز یونونه وکړل. د مثال په توګه دا یونونه یادولی شو. لومړی یون د ۱۹۶۵ هجري کال چې د ۱۹۴۰ زېږدیز کال په پای کې یې غزنی، کابل او پېښور ونیوه او په کابل او پېښور کې یې تیموري او نادري پخوانی حاکم ناصرخان مات کړ. دوهم جګړه ییز یون احمدشاه بابا پر ۱۹۶۱ هجري کال چې له ۱۹۴۸ زېږدیز کال سره سمون خوري له ۱۰,۰۰۰ پلیو او سپرو سره له کندهاره راووت او د کابل او پېښور له لارې د اټک او جیلم غاړو ته ورسېد. شاهنواز خان د لاهور والي د چناب د سیند پر غاړه له احمدشاهي لښکر سره مخامخ شو، خو د جنګ له میدانه وتښتېد او احمدشاه لاهور ونیوه. درېیم یون پر ۱۹۶۲ هجري کال د کابل او پېښور له لارې لاهور ته ولاړ. د لاهور له حکمران میرمنو معین الملک سره یې هم روغه وکړه. د سیالکوټ، ګجرات، پنجاب، د اورنګ آباد او امرتسر مالیات یې ۱۴ لکه کېدل. د میرمنو پر غاړه کېښوده چې هر کال به یې احمدشاهي عالي دیوان ته رسوي. څلورم یون پر ۱۹۶۳ هجري کال چې له ۱۹۶۹ زېږدیز کال سره سمون خوري د ۲۵,۰۰۰ لښکرو سره هرات ته ولاړ. پنځم یون په ۱۹۶۳ هجري کال بلوچستان ته د نصیرخان د بغاوت د ماتولو لپاره ولاړ. بغاوت یې وځاپه او نصیرخان یې د هغه ځای واکمن وټاکه. شپږم یون
په 1140 هجري کال بیا احمدشاه له خپل لښکر سره د هرات له لارې پر نیشاپور حمله وکړه. اووم یون په 1165 هجري کال چې د 1151 هجري کال سره سمون خوري د پنجاب د نیولو لپاره لاهور ته لاړ. اتم یون د 11شپېته هجري کال په سر کې احمدشاه سیند ته یو سفر وکړ. نهم یون احمدشاه له کندهاره لاهور ته لاړ او د هغه سیمو تر نیولو وروسته یې نورالدین خان باميزی کشمیر ته واستاوه. هغه سکیجون ونیوه او کشمیر یې بیرته په افغاني هیواد پورې وتاړه. احمدشاه له لاهوره ډیلي ته مخه کړه او کرنال کې یې د اصلیت خان یوسفزي زوی نواب نجیب الدوله مخې ته راغی. د 1170 هجري کال د درېیمې خور جمادی الاول په اوومه د جمعې په ورځ ډیلي ته ننوت. دویم عالمګیر یې د ډیلي پر تخت کښېناوه. د وزارت چارې یې له غازي څخه واخیستې او د قمردین خان زوی نظام الدوله ته یې وسپارلې او نواب نجیب الدوله یې د هند سپه سالار وټاکه. لسم د پاني پت غزا. احمدشاهي لښکرو له هندوانو او سیکهانو سره تر ډېرو جګړو وروسته چې دښمنانو ته یې ډېرې ماتې ورکړې وروستنۍ برخلیک ټاکونکې جګړه د پاني پت پر ډګر له 10,00,000 مرهټیانو او هندوانو سره وکړه. د جګړې په پایله کې د مرهټیانو 28,000 مړي یوازې په خندقونو کې پراته ول. په دې جګړه کې د دښمن په زرو جګړن 2,00,000 کسان تر تیغ تېر کړل. د 1174 هجري کال چې د 11شپېته هجري کال سره سمون خوري د 4مې جمادی الاخرې په 6مه نېټه یې لویه سوبه فتح په برخه شوه چې د دې سترې غزا جنګي ولجه او غنایم 50,000 اسونه، 2,00,000 غوایي، 500 پیلان، 100,000 اوښان او 22,000 بندیان لاسته ورغلل. یوه ابراهیم نومې پرته یې نور ټول وبخښل شول. 11 ذل یون احمدشاه د 1115 هجري کال چې د 1163 هجري کال په لومړۍ نیمایي کې لاهور ته لاړ. په 48 ساعته جګړه کې د امیر تسر خواته 115 میله واټن وواهه او په روهي کې د سیکهانو له 200 زریز لښکر سره مخامخ شو. د 1115 هجري کال د رجب د 11مې نېټې په جګړه کې 100,000 سیکهانو په شاوخوا کې ووژل او ماتې کړل. د پټیالي او سرهند حکومت یې امیر سنګ ته ورکړ او د 1115 هجري کال د برات تر 9مې پورې لاهور ته بریالی راوګرځېد. 12 ځل بخارا ته تګ. د بخارا حکمران شاه مرادبي د افغانستان په شمالي سیمو کې باغیان پارول، نو ځکه احمدشاه د هرات له لارې میمنه، اندخوی، بلخ او شبرغان تصفیه کړل. د بخارا پاچا د آمو په شمال قریشي کې لښکر راغونډ کړی و، خو احمدشاه د بخارا له مسلمان لښکر سره جګړه له خپل شان سره وړه ونه بلله. د بخارا له پاچا سره یې روغه وکړه او آمو سیند یې د دواړو هیوادونو برید وټاکه. 14 خراسان ته تګ. 1183 هجري کال په پای کې احمدشاه له کندهاره هرات او مشهد ته لاړ. مشهد یې ونیو. احمدشاه بابا خپل هیواد او افغانانو ته ډېر ستر خدمتونه وکړل چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوي دي. دا ستر فاتح، لوی اتل، د پاني پت غازي، افغان مجاهد، د افغانستان بنسټګر قهرمان احمدشاه بابا د 1186 هجري کال د رجب د میاشتې په 20مه نېټه د جمعې په مبارکه شپه کې د عمر په 50 کلنۍ ساه ورکړه او د تلپاتې ژوند په لور یې روح والوت.